ډېره مننه. نن د ګران پروفیسر صاحب الوداعي پروګرام دی او د دې سره د ترارلو دې ملګرو سره ملاقات هم وشو، ناسته هم وشوه او بیا د دې نه هم خبر شو چې رحیم بنګش صاحب هم دغې ورځې چې زما په خیال دي به نو یادونه به انشاءالله پړه کې ځان سره ساتو او که هر کله یې که چېرې بیا ورسره یو ملاقات مې وشو نو دا به ښه او د غزل څو شعرونه به درته وړاندې کړم د غزل نه مخکې چې پر هر زړګي ته چې مې درد د خپل درمان رسي، پر هر زړګي ته چې مې درد د خپل درمان رسي، اوښکې مې ځکه لیونی شي تر ګرېوان رسي، پر هر زړګي ته چې مې درد د خپل درمان رسي، اوښکې مې ځکه لیونی شي تر ګرېوان رسي. او څوک چې وده وي د غفلت په خوب پاخه ملګرو، څوک چې وده وي د غفلت په خوب پاخه ملګرو، هغه به څنګه خپل منزل ته په اسانه رسي. څوک چې وده وي د غفلت په خوب پاخه ملګرو، هغه به څنګه خپل منزل ته په اسانه رسي. د عشق راز راته معلوم شو د بلال دنې، د عشق راز راته معلوم شو د بلال دنې، چې د پڼو اواز یې هم تر لامکان راز راته معلوم شو د بلال دنې، چې د پڼو اواز یې هم تر لامکان رسي. او د وخت پرغون که ډېر جابر شي ځان ته خدای ووایي، د وخت پرغون که ډېر جابر شي ځان ته خدای ووایي، عظیم شکست ورته یو ځل د موسی نه چې د غمونو سره مل شي سړی، داسې حالاتو کې پاگل شي سړی، چې د غمونو سره مل شي سړی، داسې حالاتو کې پاگل شي سړی. په دوو کښتو د ژوند مزل چې کوي، 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 نه د یوې شي نه د بل شي، شي سړی، داسې حالاتو کې پاگل شي سړی. بعضې وخت ګوره د دولت نشکی، 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 څومره مغروره او بدل حالاتو کې پاگل شي سړی، څومره مغروره او بدل شي سړی، داسې حالاتو کې پاگل شي سړی. بې مینې ژوند خو هېڅ معنا نه لري، 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 چې مینه وکړي مکمل شي هیڅ معنا نه لري، بې مینې ژوند
خو هیڅ معنا نه لري چې مینه وکړي مکمل شي سړی داسې حالاتو کې پاگل شي سړی بې مینې ژوند خو هیڅ معنا نه لري بې مینې ژوند خو هیڅ معنا نه لري چې مینه وکړي مکمل شي سړی داسې حالاتو کې پاگل شي سړی داسې حالاتو کې پاگل شي سړی تیمور صاحب زه